په چلیم پیږي او که نه او مړه د موبایل به لاسه چلی خو ته یو کار وکړه چې په یو کاغذ باندې خپل نمبر هم ولیکه او زما نمبر هم ولیکه او پکې ولیکه چې ورته وایه چې په دې نمبر باندې به موږ سره په ټلیفون باندې خبرې کوئ هلته په یو لار کې ودرېږو چې کله جینکۍ ووینو که نه نو د ځان نه به ورته ړانده جوړ کړو او دا پرچې به ورته ورکړو مړه څوک نه څوک خو به راته ټلیفون وکړي بیا به ورسره موږ د مینې محبت خبرې شروع کړو نو ته ګوره بیا به راته روزانه ټلیفونونه کوي ها په ایمان خبره دې بده ونه که راځه چې ځو پرېږده مړې زه در سره خبرې نه کوم زه تا ته بابا کارم په یو ځم لکه د همدولو چندروګانې کړي او ته ما ته بابا وې ولې موبایلونه هم واغېستلو او که نه دا مځکه واغېسته هېڅ پته نه لګي که چاته څه تکلیف وي نو موږ ورته خپل نمبر یې ورکوو او که نه د خلکو خدمت په موږ باندې فرض دی که نه یاره دا هم ډېر ښه کار وکړو موږ له هم نمبر یې راکړي په کورونو کې به یې ورکړو خلکو ته به ووایو که نه چې دا حوامي خدمتګار دي که د چا څه ضرورت وي نو په دې نمبر ټلیفون کوئ نو ثواب به مو شي که نه دا واخله یاره ډېر د خدمت کارم شروع کړو الله هم په دې کار خیر کې کامیاب کړه مرګ نږدې دی پاتې دنیا ده هم پندې کې ثواب دی که نه نو ګلابه ځو راځه راځه زه چې ځو بالاخره نمبر یې خو لاس لرالې اوس به یې تنګو او دا سړي نمبر ولې نه میلاوي خدای خبر چې دو نمبر یې راکړی دی څه بلا ده الو څوک ډنګ ټینګي بل څه نمبر یې ولې نه میلاوي خدای خبر چې دو نمبر موبایل یې راکړی دی که څه کوي شمه نهال بابا خو هم لګیا دی موبایل سره لوبې کوي راځه چې خواله راځه نمبر ولې نه میلاوي پیښو بنیاد وعلیکم سلام تاسو څه کوئ جینکو څه کوي بابا ولې نمبر میلاوې سو نمبر میلاوم خو جواب نه راکوي څه نمبر دی ما ته ووایه چې زه دله میلاو کړم نه نمبر یې نشته بس د شنې بټن له زور ورکوم بیا هم نه میلاویږي نه نو چې چاته نمبر میلاوي نو د نمبر در سره نشته نه نو ولې دا قدرتي نه میلاویږي څه بابا ته داسې کار کړه موبایل راکړه زه به دله نمبر میلاوم راکړه خپل نمبر میلاوم صحیح شو څنګه چلی شو میلاو شو او میلاو به شي زه کپنۍ والا سره لګیا ډېر ثواب به وګټي که دا کار دې رانه وکتو باران هم شو خدایه بابا کپنۍ والا وایي چې سیګنلو کې فرق دی واخله میلاو به شي دا شنه بټنه وراوه دا به میلاو شي خیر دی هماله بس خیر دی زه به اوس نه نو هغې سره چې په سایکلو کې فرق دی نو څه چل به کوو سایکلو کې نه سیګنلو کې په هغې کې فرق دی زه به خیر دی زه به همدې دې کې به دغه کوم بټن به واما چې صحیح شو بټن به واما که رڼا دی پکې ورځي او خبرې نه کوي بس او په سایکلو کې فرق دی دغه سیګنلو کې فرق دی دا عوامي خدمت دی
که څوک بیمار وي یا چاته د هسپتال د تلو دپاره ګاډی نه وي یا څوک کور ته اوبه راوړي یا کار وي یا نور څه قسمت وي نو دا لمبرې دې زموږ نه واخلي او په دې لمبرو دې موږ د ټیلیفونو کې موږ به حاضر یو ګورې په دې کې زمونږ هېڅ مفاد نشته دا هر څه موږ ثواب دپاره کوو هغه د چینه را روانه کړه دې له لمبر ورکوو ترورې دا ټیلیفون لمبر واخله او چې څه قسمه خدمت وي د خدمت خپل خط وي تاسو ته به حاضرېږي دا واخله زه د چا د کار وشو زه اوس هلکه په لاره کې چاته بل سړی میلاو شو چې دا سړي څه کوې زنانه او زنانه ده لمبر میلاوم خو چې اول د چا میلاو کړم د نهال ماما لمبر صحیح شو دا پیریان د باندې کېناستل شو انا ټول بدن مې تخنیږي بدن مې زیګ یا خیر پکې واچې دا موبایل دی جوړې موبایل دی راموس دې نابدي عمر موبایل پیدا کړو ته داسې کار وکړه ته بس دلته د کنه مشرانو خبرې چې څوک اوري کنه ګناهګارېږي الو څوک السلام علیکم زه خبرې کومه سړي خبرې کوي تو ګوره ته ستا نمبر ما سره نو او قدرتي میلاو شو مینه صادقه که نه نو بیا نمبر په خپله میلاوي دا خیال دی جوړ زرین یا سره خبرې کوم تاسو وای او کنه وای چې مینه صادقه نه موبایل قدرتي میلاوي کله خبرې ورسره او کنه نخال بابا خو راته مه وایه که نه زه خیر دی که د مینې نه راته بابا ویه نو زه خیر دی ته په خدای اعتبار کې چې دا ټیلیفون دې راته وکړه که نه نو خپو کې مې دم پیدا شو دا زړه مې وایي چې ښه تېزه منډه وه تېزه منډه مه وخه را پرېوځې اوې زما ډېر زیات خوښې په ایمان چې دا خندا دې دوه برغیزه ده اته اورېدلې نه دي د یو سړکي نه بل ته لارې چې زما خوښې ستا به ولې به دې شم زري جانه زما شاعرم شوې نو زمونږ مینه پاکه ده که نه زمونږ مینه داسې ده لکه چا چې په صابون وینځلي نه نو ملاویږو به کوم ځای که ښه خبر ټیک ده وعلیکم السلام علیکم وګوره زموږ میا سره مینه پیدا شوې ده نه خو موږ ته اوس موقع میلاو شو اوس به خوند وکړي خوند خو به وکړي خو موږ به ورسره نیا څنګه میلاوو سوچ خبره خو ده ګورو به راځه چې ځو راځه دا خو مې نن ډېر خوشحاله دی ووایم دادا نن خو ډېر خوشحاله په موبایل دې چا سره خبرې کولې دا وافډي والا سره مې خبرې کولې لږ معلومات مې تر کول چې د هر وخت لوډ شیډینګ ولي ووایم دادا د دې معلومات پورې ما ته هم رایاد شو ویم چې د هغې زري کور ته لاړ شو د هغې نه تپوس وکړو چې د خپلو نوسیو نه معلومات کړي دي او که نه ویم چې دا ضمیر ګل رشته ورسره پخه کړو اوس در سره د زوی غم پیدا شو بس آرام شه ته دا زما کار دی زه به ځان له ورځم ځان له به معلومات کوم ته په آرام کور کې کښېنه پوهېږې که نه راځه اوس ورته زوی رایاد مانا ګلابه کله خو به الله را باندې فضل وکړي څوک خو به زموږ په دې موجوده ځوانۍ باندې مهربانه شي ګورې خبره مې واوره ګورې ودونه به دواړه په یو ورځ کوو همدا سوچ خو زه م کومه دواړه ناوې به په ټوټي موټر کې راولو خیر دی ته زه په دواړه په آسونو باندې کښېنو لکه د شهزاد د باران په شان هلو څوک خبرې کې کاکا هغه چادري والی
بس واده مې نه دی کړی دغه خدمت کولی شو ښه واده ته تیاره یې نو بیا کوم ځای له درشو ځای راته وښیه ښه در به شو ښه څوک وه مبارکه شه زما کار خو شو هغه چادري والا وه ویلې چې مې ولیدې نو خوښ مې شوې ویل چې زمونږ کور ته راشه چې د کویتنې خبره وکړو ځان له خو دې کار وکړه او زه همداسې پاتې شوم آفرین شه او په تا شه یار مړه په تا باندې به م خدای فضل وکړي ستا کار به مو شي مړه راځه چې ورته ورشو راځه اصل کې لګي ما دې ټیمونو هم کار کوي جنابه همدغه کور دی اوس دې خدای دا کور په مونږ بختور کړي ورشه ورته ورکړو ورشه جنکو تاسو کوم ځای لیدلی و نیا موبایل وسره و خو ستا لمبر وسره نو او ویل یې چې زما ورسره ډېر ضروري کار دی ها ماما نهال نیکه دی و که نه هغه دلته راغلی و تاسو دواړو کې د یوې رشته غواړي چاله خپل نسیجه میرګل له نه نو زه اوس د نیکه په ځای سړي سره څنګه واده وکړم او دغسې زم یم ما ته پته وه ما ورته وویل چې زه به د خپلو نوڅو نه تپوس وکړم نو بیا به دله جواب درکړم ها نو دې له ټلیفون کولو ها زه ورځم او ورته وایم چې نوڅو مې غاړه کې رخوت ګلونو ته وګوره نیا مې څنګه بانه جوړه کړه خو اوس په موږ دا ټول بوډاګان ګڼو